د لومړي ځل لپاره لوګر ولایت کې د حیواناتو لیونتوب د مخنیوي لپاره 100,000 څارویو ته د واکسین لړۍ د کرنې او مالدارۍ ریاست په همکارۍ افغانستان کې د هالند کمیټې لخوا پیل شوه. په ورته وخت کې د لوګر ولایت کرنې او مالدارۍ برخې مسؤلینو په وینا دغه پروسه په 2 مرحلو کې بشپړیږي چې 100,000 څاروي به واکسین شي. واکسین که از طریق مؤسسه DCA یا کمیته هالند برای افغانستان این واکسین تهیه شده. کمپاین قابل تطبیق است. یکیش فعلا که افتتاح کردیم در این کمپاین در نظر است که در حدود بیشتر از 100,000 مواشی تطبیق واکسین گردن. له بلې خوا د لوګر ولایت مالداران وایي په تیرو کلونو کې د واکسین کمښت له وجې مو څاروي له لاسه ورکول چې اوس به دا ستونزه تر یو حده حل شي. له دې نه ډېر څاروي د موږ مړه سوي دي. هر کال به ورو د هر سړي 4-15 په سامان و هغه کې مالونه خو در به در شول. اوس دغه واکسینونه په وړیا راته راځي. خدای دې وکړي چې نور هم ډېر شي. باید ووایو چې لوګر ولایت 80% وګړو اقتصاد په کرنه او مالدارۍ سره ولاړ ده.